groß, klein, lang, kurz, alt, neu. دا په جرمني ژبه کې هغه صفتونه دي چې په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمال کیږي. راځئ چې د دې په شان نور صفتونه یو ځای سره زده کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جرمني ژبې زده کړې یو نوی لوست ته له ما روغمن وثیق سره ښه راغلاست. د نن ورځې لوست کې به موږ صفتونه سره د هغې متضاد صفت یو ځای سره زده کړو. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. لومړی اډیکټیف یا صفت څه ته ویل کیږي؟ صفت یو داسې کلمه ده چې د یو شي یا کس ځانګړتیا یا حالت ښیي. له دې نه مخکې چې درس شروع کړو د صفتونو د ښه زده کړې لپاره تاسو ته یو ټپ لرم. تل صفت د هغه د متضاد سره زده کوئ. په دې ترتیب سره به تاسو صفتونه په ډیر ښه توګه زده کړئ. groß غټ یا لوی، klein وړوکی یا کوچنی. ein Elefant ist groß, aber eine Katze ist klein. فیل غټ دی خو پیشو وړه ده. schnell تیز یا چټک. langsam ورو یا سلو. ein Zug ist schnell, aber ein Fahrrad ist langsam. اورګاډی تیز یا چټک دی خو بایسکل ورو دی. dunkel تیاره. hell روښانه. in der Nacht ist es dunkel, aber am Tag ist es hell. په شپه کې تیاره وي خو ورځ روښانه وي. glücklich خوشحاله. traurig خفه. Ahmad ist glücklich, aber Mahmud ist traurig. احمد خوشحاله دی خو محمود خفه دی. lang اوږد. kurz land. meine Haare sind kurz, aber deine sind lang. زما ویښتان لنډ دي خو ستا ویښتان اوږده دي. warm ګرم. cool یخ. heute ist es warm, aber gestern war es cool. نن هوا ګرمه ده خو پرون هوا یخه وه. richtig صحیح. falsch غلط. deine Antwort ist richtig, aber seine Antwort ist falsch. ستا ځواب سم یا صحیح دی خو د هغه ځواب غلط دی. dick چاق. dünn وچ. Ahmad ist dick, aber Mahmud ist dünn. احمد چاق دی خو محمود وچ. alt زوړ. neu نوی. mein Auto ist alt, aber dein Auto ist neu. زما موټر زوړ دی خو ستا موټر نوی دی. arm غریب. reich شتمن. der Mann ist reich, aber die Frau ist arm. سړی شتمن دی خو ښځه غریبه ده. gut ښه. schlecht بد. mein Tag war gut, aber gestern war schlecht. زما ورځ ښه وه خو پرون بده وه. schwer دروند. leicht سپک. mein Koffer ist schwer, aber meine Tasche ist leicht. زما بکس دروند دی خو بیک مې سپک دی. teuer قیمت. billig ارزان. ein Auto ist teuer, aber ein Fahrrad ist billig. موټر قیمته دی خو بایسکل ارزانه دی.
راځئ چې اوس یو لنډ تمرین هم یو ځای سره کار کړو. دا و په جرمني ژبه کې هغه صفتونه چې په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. د ملتیا نه مو مننه. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.